نو غزل نه مخکې دوه درې شعر دي چې په زړه کې مې ایمان د توبې نه و، چې په زړه کې مې ایمان د توبې نه و، نو توبه کې مې هم توان د توبې نه و، چې په زړه کې مې ایمان د توبې نه و، نو توبه کې مې هم توان د توبې نه و. د مندر نه ترجمه ته لږه لار وه، د مندر نه ترجمه ته لږه لار وه، د پنډت زړه کې ارمان د توبې نه و. میخانه کې د رندانو کمی نه و، میخانه کې د رندانو کمی نه و، خو ماښام شو او امکان د توبې نه و. ډېره زیاته مننه. غزل چې غزل مطلب ما سره فکر د عقبا هم دی، په سر مې غم پروت ته دنیا هم دی. ما سره فکر د عقبا هم دی، په سر مې غم پروت ته دنیا هم دی. د چا بې درېغه مال ته نه کړېږي، د چا بې درېغه مال ته نه کړېږي، زړه مې غریب دی خو باچا هم دی. مننه جی. د چا بې درېغه مال ته نه کړېږي، زړه مې غریب دی خو باچا هم دی. د رعایا د سر سودا هم کوي، د ملک باچا اخته پغلا هم دی. د رعایا د سر سودا هم کوي، د ملک باچا اخته پغلا هم دی. او بعضې شکلونه پکې نیم ښکارېږي، بعضې مخونه پکې نیم ښکارېږي، د آینې دغه ګناه هم دی. بعضې مخونه پکې نیم ښکارېږي، د آینې دغه ګناه هم دی. او شعر دی جی چې داسې سړي پسې مې نیت تړلی، داسې سړي پسې مې نیت تړلی چې باجه هم غږی ملا هم دی. داسې سړي پسې مې نیت تړلی چې باجه هم غږی ملا هم دی. او ستا د زیرک نظر نظر همیشه، ستا د زیرک نظر نظر همیشه، کډیر خیرن دی خو صفا هم دی. او دغه وړوکی شعر نظم دی، مورا نظم دی. انور سواتي په فرمایش پر سراغه شریک کوم چې په بعضې وخت کې مې مشغوله څه خبرې راځي، هغه خبرې راله داسې پریشاني جوړه کړي، په سوچ کې پرېوځم نو دومره پکې نه نوځم، په ځان شګي شم د ایمانه پکې ونوځم. سوچ کوم خدای په خپل قدرت باندې دنیا پیدا کړه، آدم یې جوړ کړو د هغه نه هوا پیدا کړه، او د دغه دواړو نه بیا ټوله دنیا پیدا کړه. بلها پیدا شو، بلها مړه شو، لا به نور داسې وي. دا سلسله خو به چلېږي تر قیامته پورې. خو په دې خبره مې تر اوسه لا مازغه نه رسي چې بابا آدم علیه السلام خو د ایمان سره و، د ده نه وروسته بیا دا نورې فرقې څنګه جوړې شوې، څوک عیسایي شو، څوک هندو شو، څوک بودمت طرف ته، هغه مرتد ولې شو چې د خپل رب طرف ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لکه زمونږ د ملګري چې په دنیا پورې دا څه وویل، دا یې بلکل حقیقت ویلی. لاول پیدا شي په جړا شي، بیا لوګوټلو شي، بیا زلمی شي، هر څه یې شي، او چې څه ناجایز یې هغه کوي. بیا زمونږ وخت له راشي نه بیا یې لاس رپېږي، خپې رپېږي، او دغه بیا د ټول کار اوځي. اوس زه اکثر استاد صاحب خو زما د لاس پې رپېږي چې زه اکثر نه ځم. نن لاله ما دا خپل ملګري به وینم، وایي یو مصره ده، زما د سیل څانګونه مات شو، زما د سیل څانګونه مات شو، د خاپیرو د سیله ځکه پاتې شومه. په ځوانۍ پسې نن ډېر ارمانه دي، په خزان کې کله بیا توتیانه دي، د بهار ورځې ولاړې پوهه نه شو، د بهار ورځې ولاړې پوهه نه شو، بابا خانه کله زوړ دوران راځي. بیا چې بوډا شي د هر چا د خندا شي، که ډېر زبردست خو بیا اصلاحي، که زبردست وي چې بوډا شي څوک یې کله مني، که زبردست وي چې بوډا شي څوک یې کله مني، اول دادا وی بیا بابا شي څوک یې کله مني، اول دادا وی بیا بابا شي څوک یې کله مني. هغه زامن چې ګرځولې وې په ولو مدام،
هغه زامن چې ګرځولي وې په ولو مدام هغه ملګري د بلا شتو کې کله مني هغه ملګري د بلا شتو کې کله مني د دا مال وې ټول شریک او خپل ځان لا زه بیا پلار ته خپله تنخوا نه ښایي دا پلار دا مال وې ټول شریک او خپل ځان لا په کور کې واړه د خندا شتو کې کله مني خندا شتو کې کله مني بیا په خپل کور کې ځای ورک شي در په در شي غریب بیا په خپل کور کې ځای ورک شي در په در شي غریب اغلی کې وایي ځان له کور جوړوم د هغې نه وباسي بیا په خپل کور کې ځای ورک شي در په در شي غریب بی خپلا هم بلا شتو کې کله مني بیا بی د بچو دغه کوي آخر وخت ګران دی بابا خانه حقیقت وایا آخر وخت ګران دی بابا خانه حقیقت وایا آخر روان جنازه شتو کې کله مني اول دادا وی بیا بابا شتو کې کله مني که زبردست وی چې بوډا شتو کې کله مني اول دادا بیا بابا شتو کې کله مني والسلام